د شبنم او نثار د مینې دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. نثار د کتابونو له بکسې څخه یوه کتابچه راواخیسته او په دهلیز کې زنګېدلی او بې فکره روان شو. کتابچه یې مخ ته د ببوزي په ډول وهله او پر مخ روان و. په دهلیز کې ګڼ شمېر نجونې او هلکان په خپلو منځو کې په خبرو بوخت وو. شبنم د پوهنتون په ساحه کې تر یوې شنې ونې لاندې ولاړه وه. شیبه په شیبه یې شاوخوا سیمه څارله. ساعت ته یې وکتل. درس ته لا وخت پاتې و. ناڅاپه یې په نثار سترګې ولګېدې. په سرو شونډو یې مسکا خوره شوه. ورغږ یې کړل: هې نثاره! نثار چې د شبنم غږ واورېدو شاوخوا یې وکتل. د شبنم په لیدو مسکی شو. له ځان سره یې وویل: خدای خبر زما خبره به یې مور او پلار سره شریکه کړې وي او که نه. خپل قدمونه یې ګړندي کړل او د هغې خواته ورغی. نثار ورته وویل: ولې ونی سلام، دا چیرې ورکه یې او ولې غلې ولاړه یې؟ څوک خو د خوري نه؟ شبنم پر مخ پروت پیکی څنډ واهه. ورته ویې ویل: ته څنګه داس ورخطه او بې فکره روان وې؟ فکر کوم څوک دې ورک کړي که څنګه؟ نثار وخندل: له ما نه خو یوازې دا ته ورکه یې، بل به ما څوک ورک کړي وي د زړه سره؟ شبنم له ډېرې خندا په ملا کږه شوه. دا ته څنګه سړی چې ما داسې زر ورکوې ها؟ نثار ورته وویل: ولې به دې ورکوم، خو کله کله دې رانه د ژوند قانون داسې بیله کړي چې فکر کوم په رښتیا رانه ورکه شوې یې. نثار پورته شو. د ونه شنو پاڼو ته یې وکتل. بیرته یې سترګې شبنم ته ورواړولې. ښه شبنم جانې، درس ته لږ وخت پاتې دی. پرونۍ خبره د کور کې یاده کړه او که نه؟ د شبنم اننګي له حیا سره شول. ځمکې ته یې وکتل. بیا یې ورو سترګې نثار ته ورپورته کړې. ورته ویې ویل: مور مې راضي ده. ویل یې: نثار خو ستا همصنفی دی، تر موږ تا ته ښه معلوم دی. خپلې خوښې ته دې ګوره. نثار ښه شیبه چوپ و. بیا یې شبنم ته وویل: ښه تا څه ورته وویل؟ شبنم وویل: زما خوښ دی، ښکلی او ښه لایق هلک دی. خو د نثار په شونډو مسکا خوره شوه. دا خو یې بیا څه؟ شبنم وویل: پلار مې راسره نه مني. د نثار له شونډو د مسکا څپه ډېره زر والوته او د شبنم دې خبرې ټول بدن ولړزوه. تر لږ ځنډ وروسته د شبنم شونډې وخوځېدې. پلار مې پرون را باندې رابرک شو او راته ویې ویل: نثار یو نااشنا او بې وطنه هلک دی. په داسې خلکو اعتبار او هغوی سره دوستي زما نه خوښیږي. زه یې ټمبلي او تکړه توب څه کوم؟ نه غواړم چې تا په لوی لاس د دوزخ کندې ته ورټیل وهم. شبنم غلې شوه او وړې سلګۍ یې وکړې. نثار له دې خبرې اورېدو سره لکه د بې روحه دیوال په څیر ولاړ پاتې شو. ځمکه یې له پښو وتښتېده. غوښتل یې څه ووایي، خو د درسي ساعت زنګ ووهل شو. شونډې یې وچیچلې او د ټولګي په لور روان شو. د شبنم په لټه اوښتو سره د کټ خرچه لاړه او بیا په سوچونو کې لاهو شوه. نه پوهېده چې څه وکړي. د ژوند په رنګارنګ لارو کې یې خپله راتلونکې لاره ټاکله. زړه یې ورته د سم ځواب ورکولو په هڅه کې بېواره ټوپونه وهل او مغزو باندې یې فشار شیبه په شیبه اچاوه چې وروسته یې فیصله وکړي. خو دواړه دومره عاجزه او ناتوانه شوي وو چې نن ترې لارې ګودرې ورکې وې. هیڅ مثبت او منفي ځواب یې نشو ورکولی. شبنم شیبه وروسته په چت باندې زیړ ګروپ ته سترګې ورواړولې او د هغې په تته رڼا کې د خپل ژوند لوري ټاکلو لار لټوله. هغه څخه یې څو ځله په سترګو کې مرسته وغوښته، خو هغه همداسې چوپ ځلېده او له تتې رڼا پرته یې هغې ته هیڅ هم نشوی ورکولی. شبنم کټ کې له کېناستو سره سم د کوچني میز له پاسه ایښی جګ څخه د اوبو ګیلاس ډک کړ. د اوبو شرنګهاری یې وښود او د کوټې چوپتیا یې د لږې شیبې لپاره ماته کړه. له اوبو یې څو غړپه وکړل او بیا د کړکۍ په طرف سترګې ورواړولې. باد د کړکۍ جالیداره پرده ورو ورو خوروله او کوټې ته نری نری باد راننوتو. شبنم ته به چې کله د نثار خبرې ور یادې شوې نو ټول شکونه به یې لرې شول او د هغه خبرو به یې په مغزو کې انګازې کولې. ګرانې، زړه مې غواړي چې تا سره دومره مینه وکړم چې په دنیا کې خلکو ته یو نوی مثال پاتې شي. ان تر دې چې مینه مې دومره زیاته شي او خلک نور په دې وپوهیږي چې په دنیا کې اوس هم داسې مین شته چې د لیلا مجنون، مومن خان شیرینۍ او نورو مینانو څخه د یو بل سره زیاته مینه لري او هرې قربانۍ ته تیار دی. د شبنم زړه اوس وروستۍ پریکړې ته نږدې شوی و او د نثار پریکړې ته یې تیاری ښوده. خو د پلار خبرې ور یادې شوې چې همدا نن ماښام پرې غوسه شوی و.
ټول سوچ او هیلې ګډې وډې شوې. بې شرمې بې حیا ته اوس دومره شوې چې زما په مخ کې خبرې کوې. تر اوسه خو مې څه نه درته ویل او له ټولو پلارانو څخه ډېره مینه مې درکوله. وروسته له دې چې د نثار نوم واخلې ژبه به دې پرې کړم. د هغه بې وطنه او نااشنا سړی ګوره و موږ. شبنم به د پلار خبرو ډېره ځوروله، خو چې کله به یې بیا د نثار په اړه فکر وکړ، هغه د یوې لرې نااشنا سیمې بې وطنه انسان دی. نه مې خپل دی، نه مو د قوم دی او نه مو هم پېژندګلو دی. څنګه پرې باور وکړم؟ بیا به پرې د ناهیلۍ خولې راماتې شوې او زړه یې نه غوښتل چې د هوا مرغانو پسې زړه وتړي. خو چې کله یې د پلار فیصله ذهن ته راغله، ټول وجود به یې ولړزېدو. ما له خپلې سویې سره برابر یو دوست سره خبره کړې او تا هغه ته ورکوم. څه فرق کوي چې زما همزولی دی او بله ښځه لري. هغه زما په څېر د زرو خاوند دی، خوشحاله به دې ساتي او ما ورسره اوس منلې بې پښتو کار نشم کولی. شبنم په همدې ذهني کشمکش او فکرونو کې خوب وړې وه. سهار لمر خپلې وړانګې لا وختي په ښار غوړولې وې چې له خوبه راپاڅېده. د شبنم او نثار مینه د پوهنتون تر 2م کال راهیسې پیل شوې وه او اوس د دوی د مینې ډېر وخت کېده. شبنم به نثار ته په هر نظر دومره مینه ورکوله چې کله به یې په خپله فکر وکړ چې هسې نه مینه مې زر تمامه شي او نثار رانه د ساړه باد سیلی یونسي. نثار به هم تر خپله وسه شبنم ته د مینې اظهار کاوه او که رښتیا ووایم نو د هغه مینه د شبنم څخه ډېره وه. دی به هره لحظه د شبنم د خوښۍ په فکر کې و. د نثار او شبنم دا د مینې انتها وه او که نه، خو اوس د دوی هره لیدنه او ناسته کې یو نوی خوند او لذت پروت و. هرې لیدنې سره یې مینه ورو ورو پیاوړې کېده چې نن تر نثار د ګډ ژوند او نوې دنیاګۍ د آبادولو غوښتنه وکړه. ډېرې مودې وشوې، خو اوس هم دوی داسې فکر کولو چې موږ د 2-3 ورځو مینان یو. د شبنم زړه اوس هم نوره مینه غوښته او د نثار ټینګار همدا و چې صرف ما سره به تل مینه کوي. ازموینې لا پخوا پیل شوې وې او سبا د پوهنتون وروستي سیمستر وروستۍ ازموینه شروع کېده. له دې وروسته به د نثار او شبنم په شمول دوی ټول سره جدا کېدل او خدای خبر که بیا په کلونو کلونو سره لیدلي وای. نثار خپل ولایت ته د تللو تیاری نیوه او د شبنم وروستۍ پریکړې ته یې لارې څارلې چې مثبت او که منفي ځواب به ورکړي. د پوهنتون وروستۍ ازموینه هم تیره شوه. څوک کورونو ته لاړل، ځینې روان وو او نورو هم د تلو اراده درلوده. نثار لا هم پاتې وو او د شبنم ځواب ته سترګې په لار یې وخت تېراوه. یو مازدیګر د پوهنتون په ساحه کې د ونې لاندې ناست و. څو پخواني چپټرونه یې لوستل چې ناڅاپه یې په شبنم سترګې ولګېدې. هغې نن خړه سپېره غوندې جوړه اغوستې وه. زلفې د نورو ورځو برخلاف په اوږو خورې ورې پرتې وې او نثار ته تر نورو ورځو نن زیاته خواشینې او بې فکره ښکارېده. نثار ورته له ورایه سلام وکړ او شبنم هم په زنګېدلو قدمونو ور روانه وه. تر لږ ځنډ خبرو اترو وروسته دوی تر ونې لاندې کېناستل. د شبنم له سترګو اوښکې تویېدې او ویل یې چې پلار مې ازموینو ته ماتل و، اوس یې د واده تیاری راته شروع کړی. پرون یې راته سره زر او څو جوړه جامې راوړې وې. شبنم غلې شوه او بیا یې څو بېواره سلګۍ وکړې. په ژړغوني غږ یې وویل ځان به ووژنم مګر هغه بوډا سره به یوه شېبه هم تېره نه کړم. شبنم تر ډېره وخته پورې ژړل. نثار ډاډ ورکولو او د هغه له خوا په ویل شوې خبره یې ورته د منلو ویل. شبنم او نثار د ونې لاندې تر ډېره چوپ ناست وو او په سوچونو کې لاهو شوي وو. مازدیګر خپلې زرینې وړانګې د غرونو لا وختي اړولې وې چې دوی یوه ګډه پرېکړه باندې سره جوړ شول او شبنم ترې په سرو سترګو روانه شوه. سهار چې په ځمکه لمر راختو نو شبنم او نثار تر ښاره وتلي وو او د یوې ډېرې لرې سیمې په لور یې په موټر کې مزل واهه. شبنم ته په لار کې کله کله مور ور یاده شوه. زړه به یې وخوږېده او بېواره به یې وژړل. په خپله فیصله به پښیمانه شوه، خو چې کله به یې د پلار خبرې او د بوډا شتمن سره واده ور په یاد شو نو بیا به یې پښیماني ختمه شوه. ماښام ناوخته و چې په یو نابلده او پردي ښار کې نثار د یو کور مخې ته ودرېد. دروازه یې خلاصه کړه او دواړه دننه لاړل. دننه په کور کې چوپې چوپتیا شبنم اندېښمنه کړه او له نثار یې وپوښتل دومره ناوخته خو نه دی چې مور پلار او خویندې دې ویدې وي، هېڅ غږ نشته، دا ولې؟ نثار یوه ترخه مسکا وکړه. هغوی لا کلي کې دي، څو ورځې پس موکډه دلته راځي، چا کې ری مه وهه، دا خو اوس ستا خپل کور دی. شبنم مسکی شوه او د نثار سره یوې کوټې ته ننوته.
نثار تر شبنم لاسونه راتاو کړل او څو شیبې پس یې ورته وویل څنګه ده ما درته نه ویل چې نور بله چا ویره او شرم نه درځي هغه ورځ د یاد ده چې په ټولګي کې سهار وختي راباندې استاد راغی او څو ورځې مو له شرمه پوهنتون پریښی و اوس هیڅوک هم نشته د ژوند خوږې شیبې مې اوس پیل شوې نثار لږه شیبه غلی و بیا یې تر ناڅاپه وپوښتل هغه سامان دې راوړ شبنم ورته وویل هو پرون یې چې راته زر او د واده جوړې راوړې وې هغه مې هم د جامو کڅوړه کې تړلي او له کوره مې څو بنډله پیسې هم راواخیستې د نثار تندی وغوړېدو او دواړو په لوړ اواز وخندل نثار ورته وویل راځه چې نور د مینې له نړۍ څخه خوندونه واخلو د نثار له خولې دا جمله راووته او له شبنم یې غېږ راچاپېره کړه د دوی مثال تر یوې شیبې مستۍ او شوخۍ وروسته هغه تږي لاروي ته ورته شوی و چې په ټکنده غرمه کې په سپېره دښته کې تږی روان وي او یوازې هدف یې اوبه څښل وي اوس د دوی شهوت هم داسې ځای ته رسېدلی و چې په لږه شیبه کې ټولې هغه تړلې پولې ماتې کړې چې لا ډېره وخته ورته په انتظار و د دوی دلته دا څویمه ورځ وه شبنم زیاته اندېښمنه وه او نثار ته به یې هره ورځ ویل کډه مو کله راځي چې په عزت سره واده وکړو خو هغه به ورته په رنګارنګ بهانو سبا بل سبا کولو او هر وخت به یې بېواره د شهوت تنده پرې ماتوله یو ورځ ماښام ناوخته نثار کور ته راغی شبنم په بله کوټه کې په پخلي بوخته وه او کور باندې چوپه چوپتیا خوره وه نثار د شبنم غوټې وپلټلې یوه کڅوړه کې یې څو جوړه جامې او بوټونه ایښي وو هغه یې څیرې کړه د غوټې له منځه یې پرېمانه زیورات او پیسې جیب ته کړې د کور بلې کوټې په طرف یې ګړندي ګامونه واخیستل او شیبه پس توپانچه په لاس د شبنم مخې ته ولاړ و شبنم په داسې حال کې د نثار په لیدو لکه د بېروحه دیوال په څیر ولاړه پاتې شوه او له ده څخه یې د داسې پیښې تصور هم نشو کولی نثار په سرو سترګو شبنم ته کتل ما وبخه ما خپل هدف پوره کړ زه د دولت او شهوت لیونی وم زه نوره تا نشم ساتلی ما تا سره زیاتی وکړ دا کور مې هم د 2 ورځو لپاره کرایه و آخر پیسې ګټل هم چله و قرباني غواړي شبنم نوره هم ورخطا شوه هغې له داسې کس څخه چې د هغه په نوم له کوره راوتلې وه او د تل لپاره یې زړه ده پورې تړلی و د داسې خبرو توقع هم نشوه کولی شبنم ورته وویل دومره لویه دوکه پلار ته به مې څه وایم له دې سره شبنم په ژړا شوه خو د نثار خبرو یې په سر کې انګازې وکړې دوکې موکې پرېږده هر سړی تر خپل مقصده پورې یار دی شبنم چې پوهه شوه چې نثار یوازې د دولت او شهوت تږی و نو ټول بدن یې ولړزېده له سترګو یې اوښکې روانې وې او د نثار پښو ته ورپرېوته په داسې حال کې چې په زوره زوره یې ژړل هغه ته یې زارۍ شروع کړې نثار ورته وویل که زه د ژوندۍ پرېږدم پلار دې هم وژني هسې ولې ځان ستا په ژوندي پرېښودو د سریخو ډنډ کې بندوم شبنم سلګۍ وهلې او نثار زر زر ساعت ته کتل نور یې دا صحنه نشوی زغملی د شبنم سر باندې توپانچه ایښې وه او شیبه په شیبه یې ماشي ته ګوته نږدې کېده کور کې څو خپ ډزونه واورېدل شول او شبنم په سره جوړه کې په داسې حال کې په سرو وینو کې لمبېدلې پرته وه چې بهر باران پیل شوی و داسې ښکارېده چې باران د شبنم په سادهتوب او د نثار په ظلم او بېوفایي ژړل شبنم د داسې چا لمن ونیوه او په سره جوړه کې ورسره روانه شوه چې هغه د څو شیبو وروسته دا وړتیا نه درلوده چې د یوې پیغلې پتو عزت وساتي او بیا یې هغه په داسې حال کې په ککرۍ وویشته چې ده ورته د مینې د اظهار په خاطر خوله له خندا وازه نیولې وه سبا د ښار په دولتي روغتون کې د یوه لاوارثه جسد د جنازې لمونځ ادا کېده د جسد په لیدو خلکو د افسوس او خفګان اوښکې تویولې جنازه په داسې حال کې خلکو ادا کوله چې ترڅنګ یې هیڅ خپله و خواخوږی نه ښکارېده چې اوښکې پرې تویې کړي ان هغه کس چې د ده په نوم یې ټول عمر لیکلی و څو شیبو کې جنازه باندې خاورې واړول شوې او ښار باندې په شړق باران پیل شو د تقدیرونو پاکه خدایا د تقدیرونو پاکه خدایا زه د ازل له برخې ډېره تنګه یمه په ما به ښې ورځې رانه شي ګډوډ خوبونه مې بېګا لیدلي دي نه د کبرجنو خلکو زور دی زما باڼو کې اوښکې ډنډ ولاړې دي نه
چې مې د سخت یار خبریږي چې مې د سخت یار خبریږي په ما به درد د زړګي څه کړي وینه د بزرګۍ خبرې مکړه د بزرګۍ خبرې مکړه سړې تودې تبې مې ستا د لاسه دینه د خوشحالۍ بخت مې کوټه دی د خوشحالۍ بخت مې کوټه دی غم مې د زړه په ډاګ خیمې وهلې دینه که د راتلو دې اراده وي که د راتلو دې اراده وي بیړه راوکړه اخري شېبې مې دینه خدای دې په زړه سوری سوری کړه خدای دې په زړه سوری سوری کړه چې در معلوم شي د دردمنو زړو دردونه تاوان د دواړو برابر دی تاوان د دواړو برابر دی ما ته بایللې تازه بایللی یمه نورې خیرې به درته نه کړم نورې خیرې به درته نه کړم د وړکي غږ دی په کور مه وشه مینه ماښامه ستونی مې راډک دی ماښامه ستونی مې راډک دی د کوم دیوال ډډې ته چیغې ووهمه